السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو، تاسو ګوره زما یوټیوب چینل نقش سلیمانی. دا چینل د روحانیت، د قرآنی وظایفو او د اسلامی رازونو یو خزانه ده. زما عزتمندو، په دې ویډیو کې زنن تاسو ته یو داسې مجرب نقش او تعویز خیمه. دا داسې نقش دی، دا داسې تعویز دی چې په زړونو کې محبت پیدا کوي، ختم تعلقات جوړي او رشتې مضبوطي. زما عزتمندو، محبت دا یو پاکیزه رشته ده چې دا د الله رب العزت پر رحمت سره په زړونو کې پیدا کیږي. لکه سورۃ طه کې الله رب العزت ارشاد فرمای حضرت موسی علیه السلام ته: وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اے موسی، ما د خلکو په زړونو کې دستا محبت واچولو د دې دپاره چې زما د سترګو وړاندې دستا پالنه وکړی شي. نو زما عزتمندو، د خلکو په زړونو کې الله رب العزت د موسی علیه السلام مینه او محبت پیدا کړی و چې د فرعون په کور کې حضرت عاصیه رضی الله تعالی عنها هغه لوی کو او د فرعون په کور کې لوی شو. نو زما عزتمندو، دا نقش او دا تعویز د هغه چا دپاره دی چې څوک د چا په زړه کې کور جوړول غواړي او غواړي چې دا انسان د ما سره محبت شروع کی. نو دا تعویز تاسو د هر قسمه محبت لپاره استعمالولی شئ. یا دا رنګ زما عزتمندو، د ښځې او خاوند خپل منځ کې تعلقات مضبوط نه وي، د یو بل نه نفرت کوي او هر ټیم خپل منځ کې جګړې کوي، اختلافات وي، د دوی دپاره هم دا ډیر زیات مفید تعویز دی. یا دا رنګ په خاندان کې د چا یو بل سره نه لګي او ته دا غواړي چې دوی یو بل سره شیر و شکر شي، نو زما عزتمندو، د دې دپاره هم دا تعویز ډیر زبردست اثر لرونکی تعویز دی. یا زما عزتمندو، یو ځای کې تاسو نکاح کول غواړئ خو هغوی انکار کوي، نو د نکاح د سهولت دپاره، د بندش د ختمولو دپاره هم تاسو د وظیفه او دا تعویز استعمالولی شئ. نو زما عزتمندو، دا نن چې زه تاسو ته کوم تعویز خیم ډیر طاقتور تعویز دی. که دا تعویز تاسو حاصلول غواړئ نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. اوس زما عزتمندو، د تعویز جوړولو مکمل طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. که تعویز په خپله باندې جوړوئ او که مانه په واتساپ نمبر باندې تاسو اغشتل غواړئ یا د ډاک په ذریعه سره حاصلول غواړئ نو ما سره واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. اوس زما عزتمندو، د تعویز جوړولو مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو، دې کې به د یو څو خبرو خیال ساتئ. د ټولو نه مخکې اوله خبره دا ده چې دا تعویز به تاسو د زیارت په شپه باندې یا د جمعې په شپه باندې به یې لیکئ. او دویمه خبره دا ده زما عزتمندو چې دې باندې به لږ تاوان تاسو کوئ، ځکه چې تا ته محبت حاصلیږي، تا ته نکاح سہولت حاصلیږي، جنگ جګړې اختلافات ختمیږي، نو د دې دپاره خلک څومره خرچې کوي، د دې دپاره څومره نقصانات او تاوانونه برداشت کوي. نو زما عزتمندو، دې دپاره به تاسو لږ تاوان به تاسو کوئ. د ګلاب اوبه به راخلئ او مشک چې مشک کم عطر دی به راخلئ او زعفران به تاسو راخلئ. دا درې واړه به تاسو ګډ کوئ او په دې باندې به تاسو دا تعویز لیکئ. د دې نه بس درېمه خبره زما عزتمندو، درېم طریقې کار دا دی چې تاسو به یو کاغذ را واخلئ او په هغې باندې به تاسو دې طریقې سره تعویز ولیکئ څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. د ټولو نه اول به زما عزتمندو لومبني لین کې به تاسو ولیکئ یا ودودو یا حبیبو یا مجیبو. په دویم لین کې به تاسو ولیکئ یا جبارو یا جامعو یا لطیفو. او په دریم لین کې به تاسو ولیکئ والقیت علیک محبتا منی، والقیت علیک محبتا منی. او بیا به لاندې تاسو د الک نوم او د پلار نوم
او د جینۍ نوم او د هغې د مور نوم یا د پلار نوم دا به تاسو ولیکئ. الله محبتی در دل زید ابن حارث، مثال په طور باندې لکه زید دی نو زید ابن حارث بولی کې. القاکن سنا بنت فاران، دې طریقې سره به تاسو نومونه ولیکئ. زما عزتمندو دا فرضي نومونه دي، که د چا نوم سره سمی خوري نو دا هرڅه فرضي نومونه دي، دا ما د ځانه لیکلي. دې طریقې سره به تاسو د الک نوم د هغه د پلار نوم، د جینۍ نوم د هغې د پلار یا د مور نوم به تاسو ولیکئ. و زما عزتمندو دې سره به تاسو کوئ څه د دې تعویض طریقې کار څه دی چې کله تاسو دا ولیکلو. زما عزتمندو که چېرې د ښځې او د خاوند خپل منځ کې اختلاف وي، جنګ جګړې وي او یو بل سره تعلقات برابر نه وي، نفرتونه وي، یا په خاندان کې د چا یو بل سره نه لګي، یو بل سره اختلافات وي، د دې دواړو دپاره یو طریقه ده. زما عزتمندو کله چې تاسو دا تعویض ولیکلو نو دا به تاسو په اوبو کې واچوئ، او چې د چا اختلاف و ښځې خاوند سره نه لګي یا د ښځې خاوند سره نه لګي، یا په خاندان کې دای څوک دی چې تا سره نه لګي او تا سره جنگ جګړې کوي او تا سره روان وي، یا زنانه خپل منځ کې یو بل سره روانې وي، نو دا تعویض به تاسو په اوبو کې واچوئ، او چې چا اختلاف وي نو هغه باندې به اوس کوئ. دغه رنګې د هغې په چې کوم بستره ده په هغې باندې به نرۍ چړکاو تاسو کوئ، او نورې اوبه به تاسو په کور کې چړکاو کوي او په غولي کې به واچوي. او که چېرې زما عزتمندو څوک دا غواړي چې فلانی کس دې ما سره محبت شروع کي، نو د محبت لپاره د دې بیا ځان ته طریقه ده. د هغې طریقه دا ده چې دا تعویض به ته ولیکې، بیا به یو سپینه کپړه راواخلې، په هغې کې به ته بند کې، او بیا تر کومې پورې چې ستا کار نه وي سم شوي، دا تعویض به په مټ باندې تړئ یا به په ګوډي کې په جیب کې ځان سره ساتئ. نو چې تر کومې پورې ستا کار نه وي برابر شوي نو دا به تا سره وي او ځان سره به ساتې. زما عزتمندو ډېر طاقت والا تعویض دی، ځکه چې په دې کې د الله جل شانه د کلام آیاتونه شامل دي، نو ډېر پرتاثیره تعویض دی. که دا تعویض تاسو حاصلول غواړئ نو ما سره زما په واتساپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو زمونږ په دعاګانو کې به هله اثر پیدا کیږي چې کله په مونږ کې صبر وي، زمونږ یقین مضبوط وي او په مونږ کې د اخلاص جذبه وي. زما عزتمندو دا و نننی ویډیو که چېرې تاسو هر قسمه روحاني وظایف، نقوش، تعویضونه او د اسماء الحسنا رازونه حاصلول غواړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. د دې نه علاوه زما عزتمندو تاسو سره مسله وي یا تاسو سره مشوره راکول غواړئ نو لاندې کمنټ کې تاسو ولیکئ. دا رنګه زما عزتمندو خپل دوستانو سره ورونو سره دا ویډیو شیر کړئ، ځکه د نیکه خبره خورول شیر کول د صدقه جاریه وي. ملاویږم به تاسو سره بل ویډیو کې بل تعویض سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.